أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله عز وجل فيما يحكي عن قول إبليس عليه اللعنة: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. د ګناہونو کبیره سلسله بیانېږي. نن یو بل ګناه کبیره موږ بیانو. مخکې نه د تمهید په طور باندې ویو چې زمونږ دین اسلام د په خیرخواهي باندې بنا دی. انبیاء علیهم السلام څومره چې راغلي و هغوی د خپل قوم دپاره خیر لټولی دی. هر یو نبي به خپل قوم ته ویل زه ستاسو دپاره خیرخواه یم. او نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته دا ویلي: الدین النصیحه، دین د خالص خیرخواهی ده. خیرخواهی څه ته ویل کېږي؟ چاته خیر رسول او د خیر اراده کول، دې ته نصیحت ویل کېږي او دې ته خیرخواهی ویل کېږي. د جمعې په ورځ چې د علما بیانات کوي، نو اکثر علماء دغه ذهن وي، دغه فکر وي او سوچ هم کوي چې داسې کومه یو موضوع اختیار کو چې پای کې د خلکو د خیر ورسیږي، د خلکو ته څه فایده ورسیږي او د الله سره تعلق جوړ شي. کم سړی چې هغه د قوم خیر نه لټوي، کم عالم دغه خپل ملګرو او د خپل اوریدونکو خیر نه لټوي، د په خبره کې بچرته اثر هم نه او دنه بچاته خیر هم نه رسیږي، ځکه د اراده نه لري. کم سړی چې تقریر کوي تنقید برای تنقید، دغه به تقریر کې به خیر نه او کله چې څوک د خلکو د خیر اراده لري او دای خیالي چې د قوم د خلکو د هغې تربیت ښه وکړلی شي، د دې خلکو د خپل الله سره تعلق جوړ شي، نو ان شاء الله تعالی د هغې اثر هم بیا ډېر وي. الله رب العالمین دې زمونږ د ټولو نیتونه خالص کړي، موږ کې د الله اخلاص پیدا کړي، د دې قوم او د دې خلکو خیرخواهان دې الله مونږ جوړ کړي. دا هم یاد لرئ چې کله یو مقرر یو خطیب خطبه کوي، نو دا مثال د ډاکټر دی. ډاکټر چې نو هغه د مریض چې کله تشخیص کوي، دا ټیسټونه دا ایکس ریګانې وغیره پای کې دا ډاکټر دی بیمار ته دغه مرض ښیي چې تا کې دا مرض دی. دا مریض په هغې باندې خوشحالیږي، خفه کېږي پې نه، وایي زه ماره مرض تشخیص وشو، وایي نو بیا د هغې د علاج کوشش هم کوي او ډاکټر هم وله علاج کوي. د علماو د هغې مثال هم دغه طبیب دی، خلکو ته مرض ښیي او علاج یې ورته ښیي، خو بیا د خلکو خپله خوښه ده. لکه څنګه چې ډاکټر بیمار ته دوایانې ولیکي، نو بیا د هغه خپله خوښه ده چې په کور کې هغه خوري او که داسې پرېږدي او که چېرته خوړل ته ورارته دا خپله خوښه ده. دا کسان غرض دا ټول علما او د ټول خطیبان وي، زمونږ هم غرض بدل ته دی چې د خپل ملګرو د هغې اصلاح وکړی شي او د هغې د الله سره تعلق جوړ شي. په دې څوک خفه کېږي نه چې یاره دا موضوع ولې اختیار کړی شو، دا ولې اختیار کړی شو. موږ خو د ګناهونو کبیره او چې کوم سلسله دغه شروع کړې ده، چې کله پکې یوه مخې ته راځي کله بله مخې ته راځي، ټول بیانوو. الغرض پر موضوع لرازم نن زمنګا موضوع ده
بل ګناي کبیره. خدام یاد لري مخکې یو بل خبره نه پاتې شو. کله چې یو سړی کې یو ګناه یو غلطي وي نو بل کس لپاره دا حق نشته چې هغه ته په بد نظر باندې وګوري یا هغه تنقیس او د غیس پکاواله کوي. وریاد ترې غره یو حدیث کې دا راغلی دا د مفهوم نه معلومیږي. څوک چې چاته په یو ګناه باندې پیغور ور کوي الله ورته ټیم راولي دا سړی ودی د ګناه نه خلاص شي. خدا کس چې دا کم پیغور ور کوي دا په کې په خپل مبتلا شي. لہذا منګه چې وګورو مونږ په خپل ګناهګار خو په چا کې به یو ګناه چا کې به بل ګناه وزنی ګناهونه دي چې ښکار دي او هغه ډېر وخت پورې سړی سره ورسره نو منګه نن چې کوم موضوع بیانو هغه ناشنا موضوع نه مخکې بیانات هم شوي دي. خدا مې تمهیدي خبره وکړي اسی نو چې د بازي ملګرو د عزت ته تکلیف څه درد ورسیږي. والله العظیم د تکلیف د درد د خفګان په طرز باندې موږ دا خبرې نه کوو. صرف او صرف د خیر خواهی په بنیاد باندې او د خپل الله لپاره بیانوي چې د خلکو اصلاح وشي. موضوع زمونږ دا بل ګناهی کبیره ده حلق اللحیه ګیره خرول دا ګناهی کبیره ده. دې موضوع باندې موږ مختصر انداز باندې بحث کوو خو خبره دا اصلاح په نیت باندې ټول ملګری اوري. الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام هغه پیدا کړ ملائکه ته په سجده کړ او بیا ټول ملائکه ته ویلې شو چې پای کې په دغه ټیم کې ابلیس هم داخلو هغه ته ویلې شو چې ته سجده وکړه هغه انکار وکړ. الله رب العالمین هغه بر اسمانونو راکوس کو هغه ټیم کې هغه یو اعلان کړو الله رب العالمین ته مخامخ دا خبرې کړې وي دا یو ته ویلو چې ولا اضلنهم زبدا استا بندگان دا گمراه کم ولا امنینهم زبدیت امیدنهم ورکم ولا امرنهم زبدیت حکم وکم فلیبتکن اذان الانعام. دی بعد خپل څارو داغي غوګره وکټ کې د شرک پتو ور باندې ولا امرنهم زبدیت خودنکم زبدیت امرکم فلیغیرن خلق الله. دی ور الله خلق د الله دی د الله پیدائش په بدل کی ومن يتخذ الشیطان ولیا. الله رب العالمین دا په فیصله باندې خبر یو خبره مرتب کړي ومن يتخذ الشیطان ولیا چا چې شیطان په دوستانه باندې وریو من دون الله ما سوا الله نه فقط خسر خسرانا مبینا. دا سره تاوان کی واقع شو بخکار تاوان کی واقع شو. زمانو د دې آیات په ځل کې مفسرین او اکثر مفسرین ډېر اقوال نقل کړی دي فلیغیرن خلق الله. شیطان هغه ویلی چې زبستا دي بندگانو ته حکم دی وستا خلق چره ستا پیدائش په بدل کی نو پای کې ډېر اقوال دي چا په کدام شامل کړي زنانه چې خپل ورزونه یختو باسي کم زنانه چې خپل یختو سره نور یخته یو ځای کوي کم زنانه چې خپل غاخونه هغه نری کوي د خپل خواهش لپاره کم زنانه چې خالونه دی هغه په کې داخلي کړي دي دارنګي نظر نیازي په کې داخل کړي دي خدای سره په کې دام داخل کړي دي چې تغییر د خلق الله داره چې انسان په مخ باندې الله ګیره راخیږي د ګیره ختمه او ګیره کټ کوي دا شیطان هغه مشن تکمیل تر رسولي فلیغیرن خلق الله. دا خلق پر الله پیدائش د الله دین د الله خلق پر خلق بدل کی دا شیطان مشن دی هغه دا عزم کړو چې دا وسه بدلوما. زمانو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د خپل امت ته ویلي دي خالف المشرکین اے زما امته خلاف کړه مشرکانو انحق الشوارب خپل برید کټ کوي واعف اللحى خپل ګیری پرې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته د ګیری پرې خودنه مستقل ځان لزان الفاظ ویلي دي. امام نووي شرح د صحیح مسلم کې فرمایلی دي سو الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم دی امت ته ویلي دي. یو الفاظ دا ویلي واعف اللحى واعف اللحى خپل ګیری پرې دی. بل روایت کې دا راځي امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى واعفاء اللحى. نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی خپل پرې هغه کټ کوي او خپل ګیری هغه دی پرې دی. بل روایت کې راغلی جز الشوارب خپل برید کټ کوي وارخ اللحى خپل ګیری ځوړند کوي وخالف
المجوس د مجوس مخالفت کوي. بل حدیث کې وایي واعفوا واوفوا وارقوا واوفوا مستقل الفاظ پورا پرې مقدار دغه زیات کوي دارنګ زوړندې کې ګري معاف کوي خپل ګري مستقل الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم ځان لویلي دي او نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا ویلي دي دا یوازې زمانہ دا د سنن الفطرت تدي مناغ سنت تدي چې هغه د تمام انبیاء علیهم السلام دغه سنت دي. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای 10 من الفطره لس خبر دي چې دا د سنت تمام انبیاء علیهم السلام نه دي چې پای کې یو داسې قص الشارب و اعفاء اللحيه برید کول او ګیره پورا پرې خودل ګیره وافر مقدار باندې پرې خودل در تمام انبیاء علیهم السلام دای سنت دي. موسی علیه السلام چې کله د تور نه واپس راغی خلک په شرک کې مبتلا شوه دي هارون علیه السلام ته زور ورکړي اته زجر ورکاو چې کېدې شي ستانه پرې دعوت کې څلک نقصان واقع شوی سستی واقع شوی هغه د ګیرې نه د سر نه ونیو. موسی علیه السلام تخپل ورور هارون علیه السلام سوی یا ابن امه یا زما د مور زوی لا تاخذ بلحیتی ولا براسي ما ګوره د ګیرې او د سر نه منی سا. امام شنقیطی ضوء بیان کې لیکلي دا حدیث د آیات صریح دلیل په دې باندې چې ګیره پرې خودل واجب دي در تمام انبیاء علیهم السلام دغه سنت دي. امام ابن حزم مراتب الاجماع کې فرمایلی دي واتفقوا ان حلق اللحیه مسلط لا تجوز. ټول علماء اتفاق کړي چې ګیره خرول دا بد شکلی ده او دا په اتفاق د ټول امت سره حرام دي. زمونږ امام ابن القیم رحمه الله هم فرمایلی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایلی بلکې د تمام ائمه په دې باندې اتفاق دی. ائمه اربعه چې کوم مشهور امامان دي دا غیم اتفاق دی په دې باندې چې ګیره خرول دا حرام کار دی د دې د قبضه نه کم کټ کول دا حرام کار دی. امام احمد رحمه الله خپل مسند کی روایت نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د يهودو او د نصاراو خلاف وکئ په ټولو کارونو کې. صحابه کرام عرض وکړ یا رسول الله ان اهل الكتاب يقصون عثانينهم يوفرون سبالهم. يهود او نصارا خپل برید غټ ساتي او ګیري هغه کټکۍ د قبضې نه کمی کټکۍ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فخالفوهم دغه خلاف وکئ وفروا عثانينكم خپل ګیري مکمل پرې دی او خپل برې چې کوم دی هغه کټ کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د قبضې نه د کم کټ کولو باره کې هم دغه حکم کړی چې د یهودو او د نصارا مخالفت وکړي. یاد لرئ یهود او نصارا هغې ګیرې کټ کوي د قبضې نه کمې کټ کوي او چې مجوس دي مشرکان دي نو هغې مکمل خرئ. موږ په دواړو باندې موږ الله مکلف کړي چې تاسو به د یهودو مخالفت کوئ د نصاراو به هم کوئ او د مجوس مخالفت به هم کوئ. زما وروڼو دا ګیره پرې ښودل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. د نبی صلی الله علیه وسلم حکم دا موږ کم نه ګڼو. موږ ته به د نبی صلی الله علیه وسلم خبره د هر چا نه اوچتئ لیکن زه ډېر په افسوس سره ویم صدا افسوس سره ویم چې نن زموږ د نبی دغه شکل موږ ته مقبول نه دی. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم حکم چې دی پای کې موږ نخرې کوو. ګیره د نبی صلی الله علیه وسلم سنت وه نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وه حکم یې پې کړی لیکن اغیارو زمنګ نوجوان نسل په خپل جال کې داسې پساو کړو چې غیر څنګه د نبی صلی الله علیه وسلم سنت باغې نخري شروع کړي. زمنګ نوجوان نسل په کې باندې نخري شروع کړي پرې خودل خدا یو طرف ته لیکن مسخره پسې دومره حد پورې وشوه چا پکې یو ډیزاین کړي په ګیره کې چا بل ډیزاین په ګیره کې کړي. اے زمارونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سپک مګنئ. ګوره ایمان بچرته د لاس ته ورکولو زمنګ نو ایمان چرته خراب شي پرې خودل د ګیري اخو یو خبره ده لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پسې مسخره کول بل طرف ته زمارونو موږ به د غیر نه متاثر کیږو. زمارونو موږ ته خپل الله ویلي دي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسو چټي وای تاسو چټ صفات والي وای ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان وای. عبد الله ابن عباس نے روایت نقلے مرفوعا سند کې کلام دی لیکن موقوفا عبد الله ابن عباس روایت سے امام بخاری ترجمۃ الباب کې نقل کرے الاسلام یعلو ولا یعلى علی. اسلام به اوچتی اسلام باندې او بل شي نشي اوچتی دله د اسلام د غیش تهذیب د ثقافت دا ټول په
تمام ادیانو باندې اوچتي. زمنګ اسلامی تهذیب، زمنګ اسلامی ثقافت، زمنګ اسلامی شکل او صورت، زمنګ سیرت او صورت دا به د اسلام موافق او دا په تمام ادیانو باندې اوچتي. زمانو یو ورځ کومه خره زړه په غوږونو واورئ او تاسو به جواب راکوئ. تپوس تاسو نه دا کوم چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې ګیره پرې ښودلې وه هغه بدي ښکاره کېده؟ دغه شکل ښه نه ښکاره کېده؟ دا باره کې خو عبدالله عمر بن العاص فرمایي که ما ته څوک وایي چې د نبي شکل صورت راته بیان کړه زه نشم بیانولی. شاعر ځکه وایي، شاعر وایي واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تلد النساء. یا رسول الله ستا په شان ښایسته زما سترګو چېرته نه دی لیدلی. واحسن منك لم تلد النساء، ستا په شان ښایسته خو چېرته مور هم نه دی کولی. خلقت مبرئا من كل عیب، ته خو د هر قسم عیب نه پاک پیدا شوی. کانک قد خلقت کما تشاء، او ته خو داسې پیدا شوی لکه څنګه چې تا غوښتله قشان ته پیدا شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر ښایسته و. آیا هغه ږیره خرولې وه؟ بلکې مخکې یوسف علیه السلام چې الله والا نیم ښایسته عالم ورکړی و، ښځو چې کله ولیده قرآن کریم د هغې ګواه دی، ښځو چې کله ولیده وقطعن ایدیهن، هغې خپله لاسونه ډېر حیرانتیا د وجې نه کټ کړه، په ځان پوه نه شوې. د یوسف علیه السلام په شکل باندې چې کله نظر لګي نو په ځان پوهېږي نه، لاندې لاس کټ کوي. دومره ښایسته الله ورکړی و. تپوس کوم ږیرې خرولې وه؟ هغه ږیره نه وه خرولې، هغه ږیره پرېښودلې وه. تمام انبیاو کې یو نبي ثابت کړي چې هغه ږیره خرولي. تمام صحابه کرامو کې یو صحابي ثابت کړي چې هغه ږیره خرولي. زما رڼو موږ نن د کافر نه ولې متاثره کېږو؟ نن د انګریز نه، د یهودي نه، د هندو نه دغه نه موږ ولې متاثره کېږو چې کله زه د هغه شکل په ټي وي باندې په موبایل کې وینم ما ته د هغه شکل ډېر ښایسته معلومېږي او ما نه د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل به دلته هېر شي. لږ سوچ وکړئ زما رڼو، لږ فکر په دې خپل زړه کې وکړئ. ځان له ناسم سوچ پې کوه، الله ګواه دی. سوچ پې کوه خپل په دې نوجوان نسل باندې، په دې مې نظر وغورځاو، ځان سے مې سوچ کوه، یو تصور مې جوړ کړو. تصور مې کوه مایل چې گویا کې زه نبي ته خطاب کوم چې یا رسول الله ستا روحاني بچي، ستا روحاني اولاد هغې خو ته قبول نه کړې، هغې ته وغورځولې، ستا شکل صورت ته خوښوي. ستا روحاني بچي خو د غیر نه متاثره دي، ستا روحاني بچي هغې خو ستا شکل نه خوښوي، ستا د دشمن شکل خوښوي. یا رسول الله ته به د خپل اولاد دپاره د سفارش امید ساتې چې زه به خپل الله ته د دې باره کې سفارش کوم، لیکن هغه خو نن غیر ستا دشمنان چې کوم دي هغې په خپل جال کې واخیستل، هغې په خپل ګرفت کې اخیستلي دي. یا رسول الله ته خپل روحاني بچو نه خبر نه وي چې هغې ستا رسول الله سره کمې لوبې وکړې، هغې خو ستا سنت تار کړه، هغې خو ستا په سنت باندې مسخرې وکړې. ډېر زیات افسوس ته راغې چې نن یا رسول الله ستا شکل خو ډېر ښایسته شکل و، ستا بچي نن ستا شکل ولې نه خوښوي؟ نن انګریز خبیث هندو خبیث زناکار دغه شکل ولې ستا دا نسل ستا بچي خوښوي، ستا روحاني بچي خوښوي. ډېر افسوس ته راغې زما وروڼو. خو دا سوچ مې کوو چې الله رب العالمین دې نه کړي زموږ ټول نسل دې الله توفیق ورکړي چې خپلې ګیرې ښه مکمل طریقې سره پرېږدي. د مرګ او د ژوند خو زما وروڼو هېڅ پته نه لګي، کله به موږ له مرګ راځي، کم ساعت کې به زموږ نه ساه اخیستلی کېږي. خو هسې نه الله دې نه کړي چرتم، الله دې چرتم نه کړي چې زموږ نه الله رب العالمین ساه واخلي په داسې حالات کې چې زما په مخ باندې ګیره نه وي، ما خپله ګیره خرولي، په قبر کې مې کېږدي، هلته رانه ملایک تپوس کوي ما تقول فی حق هذا الرجل الذي بعث فیکم، د دې سړي په باره کې تاسو څه وایئ کوم چې تاسو ته رالېږلی شوی دی؟ آیا چې زما په ګیره
په مخ باندې ګیره نه زه جواب کولی شم زه خو هلته لا جواب یم که زه جواب کوم هغې به زما تکذیب کوي دروغجنه دروغ وی ستا خو په مخ باندې په خپله باندې ګیره نشته زما وروڼو لږ پر خپل ګریوان کې سوچ وکئ قسما بالله صرف ستاسو د خیرخواهۍ دپاره ویمه د بل څه مقصد دپاره زه نه ویمه مقصود مې همدقه دی چې سبا را زموږ د خپل الله سره پیشي ده او د خپل نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د لاس نه هغه چې په منبر باندې ناست محشر میدان کې حوض کوثر په خوا کې او هلته د هغه د حوض په منګه کې لاسونه رالو زما وروڼو چې زموږ په مخ باندې ګیره نه وي نو هغه د مخله به څنګه موږ ورځو هغه د مخله موږ څنګه ورځو زما وروڼو زموږ رسول لاندې مه ګڼئ ایو خبره برته پوسم اخري خبره عرض کوم هغه دا زما وروڼو دا خبر زه په مخ باندې کوم مخکې مې څو ځله کړې ده سیکان دغه خپل مشر دی خپل مقتدا دی ګورو نانک ته ویل کېدلی شي ګورو نانک اسرفدال کې دغه الته برسي مناوي 11 کال د هندوستان هم سیکان راځي د پاکستان سیکان هم برسي مناوي زما وروڼو هم د دغه سیکانو مشر ګورو نانک خپل قوم ته ویلي دي سیکانو ته چې د یختو خیال ساتئ صرف دومره الفاظ ویلي د یختو خیال ساتئ هغه سیکان دي د ګورو نانک خبره دومره په سر و چشم باندې مني تیار دي ورته تکلیف هم ځان له ورکوي د سر یختې هم پرېښودلې دي د ګیرې یخت هم پرېږدي برېت هم پرېږدي د ټول بدن یخته پرېږدي او کم چې ضروري یخت دي چې هغه لرې کړی شي حتی چې هغه هم پرېږدي ولې ګورو نانک خفه کېږي تپوس کوم زما وروڼو ګورو نانک آیا نبي دی آیا څه ولي الله تېر شوی دی آیا غټ بزرګ او صحابي تېر شوی دی نه د کافرانو سربراہ دی د کافرانو مشر دی لیکن زه د خپل وروڼو ته وایم د نوجوانانو ته وایم سپین ږیرو ته وایم مشرانو کشرانو ته وایم چې سیکانو ته خپل مشر ګورو نانک دومره ګران دی چې دغه خبرې په وجه باندې د خپل بدن نه یو یختنه کنډم کوي زما رسول محمد صلی الله علیه وسلم اخو د هر چا نه اوچت دی اخو امام الانبیاء دی نو ولې موږ دا خبره کته غورځولې ده زه تپوس تا کوم آیا موږ خپل نبي له د ګورو نانک غوندې حیثیت هم ورنکړه آیا زما نبي د ګورو نانک نه لاندې دی آیا زما نبي دغه قدر د ګورو نانک غوندې نشته دی زما وروڼو لږ افسوس پکار دی په دې خپل ځان باندې موږ له پکار دی چې لږ حیا وکړو لږ شرم وکړو موږ زما وروڼو کم حده پورې به موږ د خپل الله نه بغاوت کوو کم حده پورې به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښایسته سنت چې کوم دی د انسان ښایست دی د نر او د ښځې فرق هم په دې سره راغلی دی دا به موږ ولې دغه کوو د خپو د لاندې کوو ډېر خلک دا وایي چې ډېر هلکان دا وایي یاره جي که موږ ږیره پرېږدو موږ له بیا څو ښځه ده راکوي په هغه سړي د لعنت وي په هغه ښځه د لعنت وي چې هغه د نبي د دې سنت سره دومره عداوت او دشمني لري چې تا ته وایي ته ږیره وهروه په دغه ښځه او په دغه سړي د لعنت وي کم سړی چې وایي چې زه په ږیره کې ښایسته نه ښکاره کېږم دا هم ګوره ډېر غلط تصور دی دا کم کسان چې ږیرو والي تپوس تاسو له کوم دی له چا ښځې هندي ورکړي دیو چا د مجلس ته پاسولی دي دیو چا روټۍ ته نه دي پرېښودلي په معاشره کې څه حیثیت نشته دی ولې زما وروڼو ډېر خلک هغې دا یو غلط تصور لري معذرت سره ویم کله چې ته ورته وایې ږیره پرېږده پلانی سړي ږیره پرېښودلی او چرس کي پلانی سړي ږیره پرېښودلی او غلاګانې کوي زما وروره بیا به سبا راته دا هم وایې چې پلانی سړي هغه مونځ کوي او غلاګانې هم کوي راشه مونځ هم پرېږده پلانی سړی چې کوم دی غلاګانې کوي او روژه هم نیسي روژه هم پرېږده او یوازې ږیره دې ته تا دغه ویلې ده بړې دې ورته والي دا ته کټکې په دې وجه باندې چې هغه پرېښودلې ده او هغه غلاګانې کوي او بدکارۍ کوي د هغه پرې مخ کې خو یوازې ږیره نه ده هغه پوز هم شته دی دا غوږونه هم شته دی بیا ته پوز هم کټ کړه که نه چې هغه غلاګانې کوي او ته پوز یې هلته شته دی راشه دا پوز هم کټ کړه غوږونه هم کټ کړه
یوازې ګیره ګناهګاره ده، یوازې ګیره ګناهګاره نه ده زمارونو، دا خو د سړي خپله غلطي ده. د یو غلطۍ په وجه باندې ته د اسلام حکم مه بدناموه. بس آخری خبره کومه، آخری درخواست د کومه، ما صرف د خپل خبرې ستاسو د خیرخواهۍ دپاره کړي. خپله ذمه مې فارغه کړه، الله هم په دې باندې ګواه دی چې ما خپله ذمه فارغه کړه. نور منودل او نه منودل دا د هر چا خپله خوښه ده، خو که یې منودله انشاء الله تعالی ډېر خیر به ورته میلاو شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل او صورت د هر چا د شکل او صورت نه ښایسته دی. الله ورله نور هم ښایست ورکړي. الله دې زموږ د خپل نبي د هرې سنت سره مینه او محبت پیدا کړي. الله دې زموږ نه راضي شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.